د دوست راډیو درنو اوریدونکو او د زرو پل خپرونې درنو مینوالو په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. درنو اوریدونکو تاسو د ګلمینې کلی داسې نه وه ناول تیره برخه اورېدلې وه. په تیره برخه کې تر دغه ځایه را رسېدلې وو چې ملک خان ولې چې کلا ته را دننه شو نو په بیړې د ګلمینې خونې ته ورننوت. هغه خوارکۍ په بد حال کې ولیده نو زړه کې د ملک شیرګل نه ویر راغله. ازر عجب خان ته بد رد وویل او ګلمینې له ځان سره د ښار روغتون ته بوتله. هلته چې اکسرې عکس واخیست نو معلومه شوه چې پزه ماته ده. ډاکټرانو د عملیات وویل خو یو مشکل چې عملیات نه وروسته به د ګلمینې دا نرۍ پزه لږ بدرنګه شي. خانولي ډاکټرانو ته وویل چې تاسې فکر مه کوئ خیر دی بدرنګه دي شي ځکه اوس خو پیغله نه ده چې بیا به یې څوک ونه کړي. درنو اوریدونکو دا چې 15مه برخه کې څه کیږي نو په ګډه به واورو. پیل کوو د ناول پر 15مه برخه. ډاکټرانو هم وخندل او نرسانو ته د ګلمینې د پزې د عملیات لپاره د خونې وسایل تیارول. د 1 ساعت وروسته د ګلمینې د پزې عملیات پای ته ورسید او د هغې پوزې ورپلستر کړه. ملک خان ولی هغه بیرته کور ته راوسته. د کلي خلک به چې د ګلمینې لیدو ته راتلل نو دوی به ورته بهانې کولې چې هغه ویده یا هم مریضه ده. بالاخره د ناوې ومه پوره شوه او ملک شیرګل او ډېر کلیوالې په تمه و چې ګلمینه به بیرته کور ته راشي او ټولو ته ډېره یادېده ځکه ګلمینه په ټول کلي کې مست او خندونکې پیغله وه. ډېر خلک به یې له ځان سره خندول. له سهاره تر ماسپښینه ملک شیرګل په خپله دیرکه په انتظار تېره کړه او د ښکته کلي په لورې سترګې خښې کړې وې. یوه شېبې هم سترګې بلې خواته نه اړولې. خفه ځکه و چې لورې په ډېر بد ځای کې ورکړې. ځای خو یې پر ځای پرېږده بلکې یو سپینګیري سړي ته یې ورکړې وه. د ده ویره دا وه چې لور به یې لومړۍ شپه روغه ووځي او که نه همدې فکر یې ژوند تریخ کړی وه. اوس ملک په دیره کې هم له چا سره خاصې خبرې نه کوي او نه هم په کور کې. د ګلمینې مور هم په ډېره تشویش کې وه او هر ساعت به د نازګلې ته غږ کوه نازو لورې ته سر ښکاره کړه چې ګلمینه خو نه ښکاري. هغه هم نوره ته دروازې پورې د تګ راتګ ستړې کړې وه او بالاخر یې وویل ببو ادا نو څنګه کار دی. خلک په ومه ناوې سهار وختي د پلار کور ته لیږي او دې تر اوسه را معلوم نه شول. اما ته خو خبره ورانه غوندې ښکاري. خدای دې نه کړي وا نازو ولې دې په دې غرمه کې دا سپېره خوله په بدو خبرو خلاصه کړه. داسې مه وایه زما لور باندې هیڅ نه کیږي. هغه خلک مالداره خلک دي کار به پرې نه وي او د عجب خان کور کې ښځې کار نه کوي ځکه د کلي نورې ښځې په مزدورۍ نیولې دي. داسې موږ غوندې خو نه دي چې سهار او شپه په کار لګیا یو. د دې په خبرو سره ملک کور ته راننوت. هغه ټوخی وکړ او بیا یې خپلې ښځې ته ورغږ کړ وا ښځې په څه مو جنجال دی. غږ موان تر دیرې راورسېد. خیر خو دی د ګلمینې مور وویل هسې هیڅ خبره نشته خو دا لور دې را معلومه نه شوه. ملک په سوچ کې شو پر کټ کېناست. ښځې بیا ورغږ کړ وا د بادر پلاره لکه چې زما خبره دې وانه اورېده. ملک په کټ کې خپلې پښې وغځولې او خپل څنګل یې د سر لاندې کړ. ابي یې وویل ارام شي کیدای شي چې زړی نه وي چې راشي خفه به وي له موږ نه خو بیا به هم بادر ورولېږم. دوی په همدې خبرې کې وه چې بادر خپله ټانګه له بازار نه راوسته او هغه لا ودرولې نه وه چې امور یې مخې ته ورغله. هغې بادر ته وویل زویه ته د خانولي کور ته لاړ شه چې دا خور دې ولې رانغله. بادر چې خپله خور پسې ډېر خفه شوی وه نو خپلې مور ته یې وویل سمه دا دی اوس به درته راولم. هغه د خپلې مور خبره ومنله او ښکته کلي ته روان شو. په لار کې فکرونه کول چې له هغې خوا به راسره خور وي او هغه په لاره کې ډېره په عذاب کړم. بیا به له ځان سره مسکی شو. اسپې ته به یې کمچینه ورکړه
او ټانګه به نور هم تیزه شوه خو له 2 ساعته مزل وروسته اښکته کلي ته ورسید د عجب خان بادر ته پام نه وه مخې ته یې ورغی او روغبړۍ وروسته هغه دیرې کې کینوه او بیا په منډه له کوره چای راوړ بادر چای وڅښه بیا د عجب خان غوږ ته خوله ورنږدې کړه ویې ویل لالا که ستا خوښه وي نو زه به ګلمینه بوځم عجب خان په خندا ورته وویل ګوره زمونږ د کلي رواج خو داسې نه دی چې په ومه د ځوانه ناوې پلار کره لاړه شي زمونږ رواج دا دی چې کله چې د ناوې یو میاشت پوره شوه نو بیا مونږ خپله بوځو او بله دا خبره ده چې په دې ټانګه کې خو زه خپله ښځه نه پرېږدم دا کلیوال به بیا څه وایي مونږ خپل موټر لرو بیا به دا ټول راپورې خاندي بادر له ډېره درده تک سور شو سترګو کې وخت کې وځلېدي په دې وخت کې عجب خان پلار هم دیرې ته راغی هغه له بادر سره جوړ په خیر وکړ له خبرو اترو وروسته ملک خان ولي ته یې وویل ملک صاحب زه غواړم خپله خور ووینم ملک خپله لونګۍ جوړه کړه خپل زوی ته یې وکتل هغه خپله خوله خلاصه کړه زویه د دروازې تر شا به ورسره خبرې وکړي ځکه مونږ خپل دودونه لرو چې باید تر یوې میاشتې د خپل پلارنۍ یو غړی هم ونه ګوري عجب خان کور ته ننوت او ګلمینې ته یې وویل ای او ورور دې راغلی هغه ډېره خوشحاله شوه ژر یې جارو راواخیسته او د کوټې پر فرش یې ووهله عجب خان وویل دا پرېږده هغه وګوره چې بیا ځي ګلمینې چې دا خبره واورېده نو جارو یې خطا کړه ورته یې وویل ولې زه خپل پلار کره نشم تللی عجب خان وویل لاړه به شي خو اوس نه باید ورور د سیره ونه ګوري ګلمینې د دروازې څنګ ته لاړه او د پردې تر شا ورور ته غږ وکړ لالا ستړی مه شي هغه چې غږ واورېد نو د دواړو زړونه سره نري شول دواړو د ژړا درنې څپې پسې واخیستل او ورور بیا ورغږ کړ خورې څنګه ګلمینې چې زړی له سلګو ډک وه نو له ځنډ وروسته یې ځواب ورکړ بادر پوښتنه وکړه خورې ته ژاړې ګلمینې په ځواب کې وویل هو وروره نو څه وکړم ډېر وخت بعد دې غږ اورم نازو دادا او مور څنګه وه ښه دي خورې قربان نن ډېره یادولې تا ته چرګ هم پوښ کړی وه خو تا نه پرېږدي نو موږ څه وکړو زه راغلی وم چې تا بوځم خو خورې خو د دوی رواجونه بل ډول دي هغې وویل هو وروره بس څه وکړم دا نو نصیب او پلار مې خوشحاله وه بس زه هم ستاسې خوشحالي غواړم زما غم مه کوئ زه ډېره خوشحاله یم دلته نورې ښځې کار کوي هیڅ مشکل نشته خو کلی پسې خفه شوی یم سمه ده ګرانې خورې او زه اوس ځم خو خورې ته یو ځل راشه بیا به رانه دا کلی ونه ګوري د خدای په امان بادر پرته له خدای په امانۍ د خپل کلي په طرف روان شو کله چې کلي ته ورسېد نو مور او نازګلې مخې ته چکلیټونو پاکټ سره ولاړې وې خو کله چې هغوی تشه ټانګه ولیده نو ډېرې پریشانه شوې مور یې د بادر مخې ته ورغله او هغې له لاسه ونیوه زویه ولې اخکته کلی ته نه وې تللی خور دې ولې رانوسته بادر خپلې مور ته وویل مورې د دې خو هم هغه غریب او بې سواده شپونکې 100 وارې ښه وه په ډاډه زړه خو به ورتللی شو هغوی را سره ګلمینه پرې نه خوده په دې وخت کې ملک ورغږ کړ ولې پرې نه خوده څه خبره ده چور دی بس پلاره دا نو ساده خوښې کارونه دي هغوی ویل چې دا زموږ رواج نه دی چې په ومه ناوې پلار کره لاړه شي بلکې کله چې زمونږ خوښه شوه بیا درولو له خپلې خور سره مې د پردې تر شا خبرې وکړې او دا د دوی خپلوي ده هغې ما ته وویل وروره کلي پسې خفه شوې یم او ما هم هغه له ځان سره رانوسته اوف خدایه ته صبر راکړې هغه دیوال ته سوکان ونیول مور او نازګلې لاس کلک کړ او هغه کوټې ته دننه کړل ملک چې دا حال ولید نو سخت پریشانه شو او د کور څخه د دیرې پر لور روان شو په دیره کې کړتن بالی ته د چلم بلولو ویل هغه هم چلم بل کړ او د ملک شیرګل مخې ته کېښود او ماښام ته کور ته د نه تللو اراده وکړه نن ورته شپونکی ډېر یاد شو ځکه د هغه شپېلې هم ډېر غم غلطه وه په همدې سوچونو کې وه چې د درانه خوب غلبه پرې راغله او ویده شو ملک په خوب کې ویني چې ګلمینا او شپونکی دواړه د سیند غاړې ته ناست وي
او د خپل مینې کیسې کوي. شپونکی ګلمینې ته وایي چې تا ولې ما سره داسې وکړ. هغه شپونکي ته وایي چې زما کار نه دی، دا زما د پلار خوښه وه، دا دی زه اوس په یو بندیخانه کې ژوند کوم چې نه راته ډوډۍ خوند راکوي او نه اوبه، بس ټوله ورځ ستا له یادونو سره تېروم. شپونکی په خندا ګلمینې ته وایي زه هم ستا د پلار له وجې په روغتون کې بستر یم، ځکه د رمو مالک یې مړ کړ او هغه زما ژوند وه، زه یې له ماشومتوب نه رالوی کړم، که یې ماته نه راکولې نو ولې هغه بې ګناه وشه. د دواړو خبرو په جریان کې یو سپین ږیری سړی راشي او ورته ووایي بچو مه خفه کیږئ، الله جل جلاله به ستاسې بدله واخلي. مالک چې کله سپین ږیري ته ځیر شي نو سپین ږیری د رمو مالک محمد وي. له دې سره ملک کټ کې نیغ کېناست، له منګي یخې اوبه راواخیستې، هغه یې وڅښلې، پر مخې خوله وچه کړه، شاوخوا یې وکتل. د لومړي ځل لپاره یې زړه ته درد وغورځېد. هغه په بیړه له دیرې څخه کور ته لاړ. د شپې 12 بجې وې، ټول ویده وه، د بادر لاس په وینو په سپینه ټوټه تړل شوی وه. ملک شیرګل په زړه کې وویل چې دا زما له وجې وشول او د ده نازک زړه ته ما هم درد ورکړی. د ملک شیرګل د پیسو صندوق ته ورنږدې شو، صندوق یې خلاص کړ، پیسې راواخیستې، زړی لږ ډاډه شو، بیا د فکر په دنیا کې غرق شو، وجدان یې لږ ارامه شو. خو کله چې سهار شو نو د شپونکي او ګلمینې یادونه بیا په تکلیف کړ او سترګې له اوښکو ډکې شوې. اوس ملک شیرګل هغه کس نه و چې جرګې او مرکې به حل کولې. اوس هغه د سیند غاړې ته ځي او هلته د شپونکي سپي ته پام دی چې شپونکي په بیلتون کې هره ورځ غپېږي. سپی کله د غره یو څنډې ته منډې کړي او کله کلي ته منډه کړي، خو د شپونکي بوی پسې سرګردانه ګرځي. ملک چې د سپي دا ننداره وکته نو د خپل نازنین لوري په فکر کې شو او په زړه کې یې وویل چې شپونکی زما یادېږي نو د هغې خو به ضرور یادېږي. کاش چې ګلمینه مې شپونکي ته ورکړې وای. ای خدایه ته راته بخښنه وکړې، 2 زړونه مې ازار کړل، هغوی مې سره جدا کړه، په بد حال مې کړ، اوف دا مې څه وکړ. دلته په هند کې جانو یعنې شپونکی له مرګ سره لاس او ګریوان دی او په کلي کې ګلمینه له ګڼو ستونزو سره مخ ده او پاتې شو قومندان. هغه نور په هند کې له شپونکي سره بستر سړی کړی وه، کله به د بستر په خونه کې له هغه سره وه او کله به چمن ته وته. هغه هم خپل کور پسې ډېر خفه شوی وه او په دې فکر کې وه چې پوسته کې به څه حال وي، معاش به کور ته لیږل کېږي او که نه. خدای دې خیر کړي، هسې نه چې منفق شوی اوسم. یو ورځ چې دی بهر چمن کې وه، د شپونکي له خونې څخه د ډاکټرانو شور راغی. هغه په منډه د بستر خونې ته ننوت، ګوري چې ډاکټران یو بل ته غاړې ورکوي. کله چې د ډاکټر قومندان ته پام شو نو له لرې یې ورغږ کړ وروره معجزه وشوه معجزه. قومندان وویل هغه څنګه؟ یو نرس ور زیاته کړه ناروغ مو په هوش راغی او تاسو غواړي. د قومندان له ډېرې خوښۍ نه په سترګو کې وښکې ډنډ شوې او په بیړه د هغه بستر ته ورنږدې شو. شپونکی چې قومندان ولید نو غوښتل چې راپاڅي، خو قومندان یې په سینه لاس کېښود او ورته یې وویل نه زویه مه راپاڅه، ته آرام ته ضرورت لري، شکر چې اوس روغ شوی یې. شپونکي قومندان ته وویل ته مې ډېر په تکلیف کړې او دا کوم ځای دی؟ هغه ځواب ورکړ زویه دا هندوستان دی. شپونکي چې واورېد نو سمدستي هغه ته وویل قومندان صاحب دا څه وایه، پرون په کلي کې نن په هند کې دا څنګه کار دی؟ قومندان له نرمې مسکا وروسته ورته وویل نه داسې نه ده زویه، الله پاک تا ته بل ژوند درکړی، تاسې کومه حالات ته تللی وای او دا د دلته مو 10 ورځې برابرېږي. بس زه هم خپل وطن پسې ډېر خفه یم او ته به هم خفه شوی. له ډاکټر سره مشوره کوم چې مونږ کله تلی شو. تر هغې آرام وکړه. هغه د ډاکټر خونې ته ورغی او هلته له پروفیسور سره خبرې وکړې. هغه ورته د سفر اجازه ورنه کړه او ورته یې وویل چې د 1 کال لپاره به دا سفر نه کوي. قومندان شپونکی هوټل ته یوړ او د شپې له ډوډۍ خوړلو وروسته هغه ته دوا ورکړه. کله چې 3 ورځې ووتې نو د شپونکي زړه تنګ شو او قومندان ته د کلي د تګ وویل. هغه ورته د پروفیسور خبره ور یاده کړه. شپونکي چې دا خبره واورېده نو ډېر خفه شو، خو ورځ تر بلې کلی ور یادېده.
هغه مجبور شو قومندان ته ویل چې داسې ده نو ته وطن ته لاړ شه او زه به یو کال وروسته درشم او دلته به پوهنتون هم شروع کړم. قومندان د شپونکي دې خبرو ته ډېر هیلهمند شو او ورته یې ویل زویه دلته به ستا ساتنه څوک کوي؟ هغه ورته ځواب ورکړ او ورته یې ویل زما خدای شته او هغه زما ساتونکی دی، ته لاړ شه، کورنۍ او عسکر به درپسې خفه شوي وي. په سبا قومندان خپل کالي وتړل او د میدان په لورې له شپونکي نه اجازت واخیست. شپونکی په هند کې تنها پاتې شو. زړه ډېر تنګ وه، خو کله به چې د رمو مالک او مور پلار وریاد شول نو بیا به خپل زړه آرام شو او خپل زړه ته به ډاډ ورکړ. که کلي ته لاړ شي نو هلته به د هغوی یادونه ډېر وسوروي. خو کله چې ګلمینه وریاده شوه بیا به وویل چې زه باید درس ووایم ځکه ګلمینه ماته په تمه ده او زه به له هغې سره واده کوم. خدای به هر مشکل حل کړي. کله به شپونکی ډېر ناهیلی شو او د ژوندي پاتې کېدو ته به یې غوسه راتلله، خو بیا به یې توبه وویسته او وبه یې ویل تقدیر جوړونکی الله جل جلاله دی. قومندان ښار ته راورسېد. لومړی خپلې پوستې ته لاړ، هلته یې له عسکرو سره ولیدل. د هغوی لیدو وروسته خپل کور ته لاړ او هلته خپل بچي ولیدل. هغوی هم د شپونکي روغتیا ته اندېښمن وه. نو ماشومانو یې ډېرې پوښتنې وکړې او ده ورته په سړه سینه ټولې پوښتنې ور ځواب کړې. له کور نه وروسته د شپونکي کلي ته لاړ او هغې ته د شپونکي د روغتیا له پلوه پوره ډاډ ورکړ. کلیوال ټول خوښمن شول او له قومندان یې ډېره مننه وکړه او دوی په همدې خبرې کې وه چې ملک شېرګل له څو کسانو سره د دوی دیرې په لور را روان وه. کلیوال ورخطا شول او ټولو یو بل ته وویل چې ملک څنګه زمونږ کلي ته راغلی؟ خیر خو به وي. قومندان او د کلي امام د هغوی مخې ته ورغلل او ورسره یې روغبري وکړ. په دیره کې سره کېناستل. د چای پیالې مخې ته ډکې شوې. ملا صاحب له ملک شېرګل نه پوښتنه وکړه څنګه مو راپېښه کړې؟ خیر خو به وي ملک صاحب. هغه وویل هو ملا صاحب خیر دی، خو راغلی و چې له شپونکي له روغتیا خبر شو. زمونږ کلی هم ورته ټول په اندېښنه کې وه. کلیوال د ملک له خبرې سره ډېر خوشحاله شول. هغوی فکر کوه چې ګلمینه به دوی ته ورکوي. قومندان ملک ته غږ کړ او خدای دې خیر درکړي ملک صاحب. هغه له مرګه روغ راووت او اوس په هندوستان کې دی. ډاکټرانو له سفر کولو څخه منع کړی دی. ملک وویل شکر چې روغ وتې. ما هم څو وارې په خوب کې ولید چې حالات ډېر خراب وي. په همدې خبرو کې ملا خوله خلاصه کړه او ملک ته یې وویل ملک صاحب لور به دې نور مونږ ته راکوې په خیر که نه، ځکه زمونږ شپونکی اوس له 12 ټولګي نه هم فارغ شو او ډېر هوښیار انسان ترې جوړ شوی دی. څنګه؟ ملک له دې خبرې سره د خپلو ډبلو ګوتو څخه ټکونه وویستل او سوړه سپیلی وکړ. ابې زیاته کړه ما وبخئ، ګلمینه واده شوې ده. له دې سره د ټولو کلیوالو خولو یو ناڅاپه د ولې کلمه ووته. ملک په نمجنو سترګو کلیوالو ته وویل ما ته غوسه راغلې وه چې زما لور ولې مینه وکړه او له هغې سره مې ضد نیولی وه، خو اوس مې په خپل کار ډېر پښیمانه یم او ټولو ته وایم چې د خپل ضد لپاره د خپلو بچو ژوند مه خرابوئ. ټولو کلیوالو خپلې ګوتې په غاښ کړې او لاندې ځمکې ته یې کتل. له ټولو سره دا فکر وه که شپونکی له دې حال نه خبر شي نو دا ځل به خپل ځان ووژني. د هغه بیچاره په ژوند کې ټول غمونه دي. هر یو له دیرې څخه د کور په لور روان شو. ملک له هیڅ چا سره خدای پاماني ونه کړه، خو یوازې د کلي ملک صاحب چې ډېر غوسه وه ملک شېرګل ته یې وویل چې ښه کار دې نه دی کړی او تا 2 زړونه ازار کړي دي. د زړه ازارول دا د کفر نه وروسته لویه ګناه ده او خدای دې پر تا رحم وکړي. نور نو لاړ شه او بیا زمونږ کلي ته رانشي. د ملک سره راغلي ځوانان په غوسه شول، خو ملک ورته په سترګو کې اشاره وکړه او هغوی د خاموشه پاتې کېدلو وویل. ملک له خپلو راغلي کلیوالو سره خپل کلي ته روان شول. د شپونکي له کلي نه ډک زړه لاړل. په ښکته کلي کې د ګلمینې بیا ازمایښت شروع شو. هغه داسې چې د شپې 12 بجې عجب خان د هغې څنګ ته ورنږدې شو. هغې ته د کوروالي وړاندیز وکړ، خو ګلمینې ورسره بیا ونه منله. هغه بیا له ویښتونه ونیوله او سر یې ورته په پالنګ ووهه. بیا یې وویل ته ولې داسې کوې؟ اخر به څه کوې؟ هغې په ځواب کې وویل زه د بل چا امانت یم او د هغې انتظار کوم. که مړه مې هم کړې نو دا ارمان به دې رانه پوره نه شي. عجب خان بیا له ډېرې غوسې تور او شین شو. هغه یې پرېښوده او د کوټې څخه بهر ووت. له ځان سره یې وویل ما خو ویل چې دې جنۍ کې کار شته،
اوس به د دې خوښ شم د صبر د ګلمینې زړه په ټوپونو شو له ډېرې ویرې له ځای څخه هم ونه ښورېده له ځنډ وروسته عجب خان په بیړه راننوت دروازه بند کړه اشپزخانې څخه د لرګیو ماتولو تبر راواخیست تبر په دواړو لاسونو ونیوه هغې په لغته ووهله ووایه زما خبره منې او که نه او چا د په تمه یې ګلمینې له ویرې هېڅ غږ ونه کړ بیا پر سوک ووهله ووایه چا ته وایم خبر مې نه اورې ها پلار خو دې د خاورو په څېر پیسې راڅخه اخیستي څه خیراتي خونه یې راغلې ستا په سر مې 12 لکه افغانۍ ورکړي تر کومه به ستا مېلمستیا ته ګورم هغې وویل ګوره زما پلار پیسه دوسته نه دی ته دروغ وایي هغه دا کار د دواړو کلي ترمنځ د یووالي او ورورولۍ لپاره کړی دی چې زموږ او ستاسې دښمني په دوستي بدله شي هغه له ویښتو ونیوله او بیا زیاته کړه ما ته غوږ شه ستا پلار دلته زموږ کلي ته راغلی و او زما پلار د شپون څخه شکایت وکړ هغه وویل چې له شپون نه نور په تنګ راغلی یم او تاسې را سره مرسته وکړئ نو پلار مې بیا ماته غوښتي ځکه زما نارینه ماشومان نه پیدا کېدل خو ستا پلار نه منله خو کله چې پیسو ورته وویل نو بیا خبره ومنله او ته یې زما په نوم کړې اوس زر پالنګ ته راپورته شه او که راپورته نه شوې نو همدلته درنه سلاته جوړوم چې خلک دې له مړي هم کرکه وکړي ګلمینه ډېره وویرېده او په زړه کې یې وویل ای الله ته مې له دې ظالم سړي نه په امان کړه له دې خبرې سره خاوند بیا ورغبرګه کړه ای د نه سړي لورې په خبره نه پوهېږي هغه بیا له کټ راپورته شو او د دروازې څنګ ته یې تبرې بیا راواخیست ګلمینې چې عجب خان ولید چې تبرې بیا راواخیست نو په لوړ غږ یې وویل له دې کړاوونو ماته مرګ غوره دی عجب خان هم خپله غوسه کنټرول نه کړه او خپل ناوی په سر ووهله د هغې له سر نه وینو داره وکړه عجب خان سپین کالی په وینو رنګ کړ هغه بل وار هم ووهله خو دا ځل یې او وروستۍ کړیکه له کوټې بهر ووته او بنه په منډه کوټې ته رادننه شوه هغې چې د ګلمینې سر 2 برخې ولیدې نو چغې یې جوړې کړې هلې خان کاکا زوی د ناوې مړه کړه عجب خان له کوټې څخه ووت او کله یې پرېښود ملک خان ولې لوس سر د ګلمینې کوټې ته ورننوت ګوري چې د هغې وجود ډېره وینه ځای کړې وه ژر د هغې په مرۍ لاس کېښود خو د جنۍ ساه وتې وه نو په بیړې ملا عبدالرحمن را خبر کړ هغه ته یې ټوله کیسه وکړه بیا خپل مشرې انګور ته وویل هله ادا وینې پاکې کړه موږ ځو چې کفن راوړو خو ګوره تر سهاره څوک درنه خبر نه شي پوه شوې هغې د سر په خوځولو د هو ځواب ورکړ ملا عبدالرحمن او ملک بازار ته لاړل هلته یې چوکیدار له ځان سره کړ د یو درخت فروش دکاندار کور ته ورغلل هغې په نیمه شپه راویښ کړ او له هغه څخه یې کفن واخیست او دوی کفن او تابوت کلي ته راوړل او ارمانجنې ګلمینې ته سپین بدن په کفن کې پټ کړ بیا په سر ورته مالوچ کېښود د هغې وینې نه درېدلې خو کله چې خپل شین ټیکری ورتاو کړ نو بیا وینه ودرېده دلته ملک شیرګل خپله لور په خوب کې په سرو وینو لته پته ویني هغه په وروستیو سلګیو کې خپل پلار ته وایي پلاره هغه پیسې دې راواخله او زما وینې پرې وچې کړه هغه په خوب کې د خپلې لور په لور روان شي خو شپونکی ورته نه پرېږدي او هغه د ګلمینې وینې په خپل څادر وچې کړي او دواړه سره د یو لوګي په څېر ورک شي ملک له خولې چغې وځي لورې مزه زما خبره واوره د ملک ډډ غږ د ګلمینې مور را بیداره کړه هغې ملک ته ورغږ کړ خیر دی سړیه څه خبره ده ملک چې سترګې رڼې کړې نو ستونی وچ وه خپلې مېرمنې ته یې د اوبو وویل هغې ژر ورته اوبه ورکړې کله چې ملک اوبه وڅښلې نو ویې ویل د بادر مورې دا 3 شپې کېږي چې لور دې په ډېر بد حال کې وینم خدای دې خیر کړي چې څنګه به وي ښځې ورزیاته کړه اندېښنه ورته کوي ځکه داسې ګډ وډ خوبونه ویني هغه ورغبرګه کړه نه هغه خلک ماته ښه نه ښکاري سبا زه خپله ځم او هغه راولم ښځې وویل سمه ده اوس ویده شه شپه لا اوږده ده سبا به بیا په دې خبرې وکړو ملک ټوله شپه د ګلمینې تصویر ته وخت کې توی کړی خو سهار لا سترګې سره نه وې ورغلې چې د کلا دروازې په زور سره ټک ټک شوه بادر په بیړه له کوټې څخه راووت د کلا ور خلاص کړ
نو یوې جنازې سره یو شمېر خلک کور ته راننوتل. هغه خلکو ته ورغږ کړه ادا څوک دی ورونو لکه چې کور مو غلط کړی مونږ خو ټول ورونه په کور کې وو. کلیوالو هېڅ خبرې ونه کړې او جنازې د حویلي په منځ کې کېښوده. هغوی ټول ووتل. بادر خپل پلار ته ورغږ کړ دادا راشه څو کسانو زمونږ کور ته جنازه راوړې ده. ملک په بیړه جنازې ته راغی. د جنازې تابوت کړکۍ ورخلاصه کړه. ګوري چې د مړي ټول مخ په سپینو مالوچو پوښل شوی دی. هغه د کفن غوټه خلاصه کړه. څنګه چې له مخ څخه مالوچ لرې کړل نو سترګې د ګلمینې په نرمې ځنې ولګېدې. نو ژر بادر مور ته غږ کړ وا ښځې راشه چې دا څوک ده دا خو ماته ګلمینه ښکاري. د ګلمینې مور چې دا خبره واورېده نو په لوړ غږ یې وویل او خدای ته خیر کړي. هغې چې له ځنې مالوچ لرې کړ نو د هغې شین خال ته پام شو. هغه خال چې خپلې لور ته په ماشومتوب کې وهلی وه. لاسونه په لړزېدو شول. په سترګو یې پرده راغله. پر چغو یې شروع کړه. بادر وویل مورې ونه وایه چې ګلمینه ده ادا بل څوک ده. ای کلیوالو ادا جنازه مو غلط ځای ته راوړې. هلې زر کوئ دا له دې ځایه یوسئ. د بادر غږ ته هېڅ چا ځواب ورنه کړ. هغه د خپلې خور تابوت ته کېناست او بیا د هغې سپینو سترګو ته به کتل. نو خپل سر یې پر تابوت ووهه. د هغه سر وپړسېد او بېحاله شو. درنو اورېدونکو دا وا د ګلمینې کلی داسې نه و ناول 15مه برخه چې ما نظیف الله صالح درته وړاندې کړه. تر 14مې برخې چې ستاسو درنه چوپړ ته راځم په پاک رب مسپارم. ښه وختونه.